د رمضان المبارک میاشت را روانه ده. ډیر خلک د رمضان المبارک په میاشت کې زکات ورکوي او پکار هم دا ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې زکات ورکړي شي. یوه وجه د هغې دا ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې به د غریبانانو، د یتیمانو، د کونډو د هغې سره مالی مرسته وشي، نو هغې به په روژه کې ځان له په دې باندې روژه ماتې راوړي او د پېشمني دپاره به پکې خوراکونه ځان له راوړي او خپلو بچو له به پې د اختر جامې په اظهار وکړي. نو یو خو پکار دا ده چې یقینا دا زکات د رمضان مبارک په میاشت کې ورکړه شي، د دې خلکو سره مالی مرسته ده. او دویمه وجه دا ده چې د رمضان المبارک په دې میاشت کې الله تبارک وتعالی یو فرض په اویا باندې بدلی او یو نفل الله په فرض باندې بدلی. نو چې ته د رمضان المبارک په میاشت کې زکات ورکړې نو الله تبارک وتعالی درله په اویا چند باندې ثوابونه درکوي. بهر حال دا زکات چې دی دا د اسلام دریم اهم رکن دی. حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے بنی الاسلام علی خمس، د اسلام بنیاد په پنځو خبرو باندې دی. هغې کې اول خبره دا ده چې شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اول خبره د اسلام چې ده نو هغه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا ویل، ځکه چې دا کلمه دې تر څو پورې ویلې نه ده تر هغې پورې خو ته مسلمان نه حسابېږي. نو منځنی ستن د اسلام د کوټې چې ده نو هغه کلمه د لا اله الا الله ده. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و اقام الصلاة، د مونځ پابندي کول. په اسلام کې دویم اهم رکن چې دی هغه مونځ دی. چې کله کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا دې وویله نو تا ته د ټول نه لومبی حکم چې په شریعت کې متوجه کیږي نو هغه د مونځ حکم دی. ځکه چې په دې مانځه کې انسان د الله سره رازداري شروع کړي، خبرې شروع کړي، په دې کې د الله سره مناجات کول دي، د الله سره ملاقات کول دي. په شریعت کې اوله خبره چې تا ته متوجه کیږي نه حکم د مانځه دی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دریم و ایتاء الزکاة، دریم حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ورکول د زکات دی. نو زکات د اسلام دریم اهم رکن دی او د زکات او د مانځه د ذکر احادیث مبارکو کې اکثر یو ځای راغلی دی او قرآن مجید کې خو تقریبا اتیا پیری یو ځای راغلی دی. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، کله چې د مونځ ذکر دی هلته سره ذکر دو زکات دی. او څلورم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وحج البیت، د بیت الله شریف حج کول. من استطاع الیه سبیلا، څوک چې هلته د تلو طاقت لري په هغه باندې بیا حج فرض دی. او پنځم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وصوم رمضان، د رمضان المبارک د میاشتې روجې نیول. د اسلام کوټه په دې پنځو خبرو باندې ولاړه ده. نو په دې کې درېیمه خبره او درېیم اهم رکن چې دی هغه ورکول د څه شي دی؟ د زکات دی. زکات چې څنګه مونځ فرض دی داسې زکات فرض دی. خو یو سړی د مونځ نه انکار کوي دی په دې سره کافر کیږي، خو یو انسان د زکات نه انکار کوي دی په دې سره کافر کیږي. پس یو سړی وایي چې مړه زکات پکې چا راوستی دی، مال زما دی، پیسې زما دي او زه به یې رالم بل چاته به ورکوم، دا پکې نشته، دا خو ټیکس دی. دی په دې خبرې سره څه شو؟ کافر شو، د اسلام نه ووتو. د دې وجې نه کله چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین شو
نو څه خلکو د زکات نه انکار وکړو، منکرین زکات وګرځېدل او خبرې دا وکړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې په بیت المال کې پیسې نه وي، نو ځکه به نبی علیه السلام زکات غونډو. اوس خو بیت المال ډک دی، موږ نه ورکوو زکاتو، انکار یې وکړو. ابوبکر رضی الله تعالی اعلان وکړ زه به دوی سره جهاد کوم، زه به دوی سره جهاد کوم. عمر رضی الله تعالی ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی ابوبکر ته دوی سره څنګه جهاد کوي، جهاد ور سره ته څنګه؟ ځکه ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلی دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی ما ته حکم شوی دی چې ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، زبه د خلکو سره تر هغه پورې جهاد کوم تر څو چې هغوی لا اله الا الله دا کلمه نه ویلي. نو دوی خو کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وایي، مونځ کوي، نو بیا ورسره ته جهاد په کوم دلیل کوي؟ نبی علیہ السلام فرمایي چې لا اله الا الله نه وایي زه به ورسره جهاد کوم، او دوی خو لا اله الا الله وایي، نو ته ورسره جهاد څنګه کوي؟ ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله زه به د دوی سره جهاد کومه لو منعوني، دوی کو چرته منع کو زمانه عقالا هغه پړه په کوم پړي چې به دوی اوښ تړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به ورکو او مال یې را نه کو، زه به ورسره بیا هم جهاد کوم. کم پړي باندې چې اوښ تړلی شي او دوی به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په زکات کې ورکو او زمانه یې منع کو، زه به ورسره څه کومه؟ جهاد کوم. او بیا ابوبکر رضی الله تعالی داسې وکړلو، داسې وکړل. عمر رضی الله تعالی فرمایي وروسته مونږ پوه شو چې الله تبارک وتعالی د ابوبکر صدیق سینه په دې خبره باندې کولاو کړی و، او په حق باندې مونږ خطا و، الله تبارک وتعالی د هغه سینه کولاو کړی و په دې خبره باندې. نو به هر حال زکات دا د اسلام اهم رکن دی، اهم رکن. کو څوک ترې نه انکار کوي نو په دې سره دی څه کېږي؟ کافر کېږي. به هر حال ډېر خلک داسې دی چې په مال باندې مین دي، منځ هم کوي، روجې هم نیسي، هر کار کوي، خو چې د زکات ورته ووایي نو دا خبره پرې ډېره زیاته بده لګي، ډېره زیاته بده لګي. مال زما دی او زه به یې غریب ته ورکوم، نو کو انکار ترې نه کوي خو کافر کېږي پرې، او کو انکار ترې نه کوي زکات نه ورکوي په دې سره ته فاسق فاجر ګرځي بیا او مستحق د جهنم ګرځي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی په ما باندې درې قسمه خلک پېښ شو چې هغه جنت ته روانو، او درې قسمه خلک په ما باندې پېښ شو چې هغه جهنم ته روانو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اول هغه کسان چې په ما پېښ شو هغه جنت ته روانو، یو په هغې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فالشهید شهید د الله په لار کې. کم انسان چې د الله تبارک وتعالی په لار کې شهید شوی دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما په خپله ولیدل چې دا جنت ته روان. دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وعبد مملوک احسن عبادت ربه، هغه غلام را باندې پېښ شو چې په غلامۍ کې د الله بندګي کړې ده، په غلامۍ کې د الله بندګي کړې ده او د خپل مالک خدمت یې کړې ده. مطلب دا دی یو سړی د چا نوکر دی، مزدور دی، ورسره د هغه خدمت هم کوي، خپلې پیسې هم حلالوي او د رب بندګي پکې هم کوي. هره نوکری کې، سرکاري نوکری کې، پرایویټ نوکری کې، خپله نوکري هم په ایماندارۍ سره کوي او د الله عبادت پکې هم کوي. نبی علیه السلام فرمایي دغه خلک مې ولیدل چې دا جنت ته روان دي. نن سبا اکثر خلک دا عذر کوي که نه، وایي زه مونځ کومه نو مالک مې خفه کېږي، یا د ډیوټۍ په دوران کې وایي د مونځ نه ډیوټي کول دا ډېر ضروري دي. دا ډېره غلط فهمي ده. هغه نوکري به د سره کوي نه، په کومه نوکري کې چې ته د الله عبادت نشي کولی، هغه نوکري کول جایز نه دي. په کومه نوکرۍ کې ته فرض عبادت نشي کولی، دغه نوکري کول جایز نه دي. دا د خلکو ځان له کار کتلی دی چې لومبۍ ډیوټي ده، وروسته مونځونه دي، لومبۍ مونځ ده، وروسته نوکري ده. اصل کې خبره داسې ده. نو نبی علیه السلام فرمایي هغه سړی مې ولیدو چې جنت ته روانو چې د خپل مالک د خدمت سره سره د خپل رب بندګي هم کوله. او دریم نبی علیه السلام فرمایي هغه عیادال انسان، اهلدار انسان چې الله ورله ډېر اهل و عیال ورکړی دی، د هغې باوجود چې کومه روزي ده په هغې باندې قناعت کوي، په هغې باندې شکر وباسي او د چا نه سوال نه کوي.
دا انسان مې په خپلو سترګو ولیدو نبي علیه السلام فرمایي چې جنت ته روان دی. نو دا 3 قسمه خلک څه دي؟ جنتیان دي. کم کم؟ یو نبی علیه السلام فرمایي شهید. دویم هغه انسان چې د خپل مالک د خدمت سره د رب بندگی هم کوي. او دریم نبی علیه السلام فرمایي یو انسان عیالدار دی، بال بچ دی، الله تبارک وتعالی ورله ډېر بال بچ ورکړی دی، خو چې کومه روزي ده په هغې باندې د الله شکر ادا کوي او د خلکو نه سوال نه کوي. بیا نبی علیه السلام فرمایي وایي 3 قسمه خلک مې داسې ولید چې هغه جهنم ته روان دي. جهنم ته روان دي. یو په هغې کې نبی علیه السلام فرمایي فامیر مسلط، ظالم بادشاه. ظالم بادشاه مې ولیدو چې الله تبارک وتعالی ول بادشاهي ورکړې ده، نور خلک د ده ماتحت هسې د ده لاندې او بیا پې هم دی څه کوي؟ ظلمونه کوي. ظالم بادشاه. او دویم نبی علیه السلام فرمایي هغه انسان مې ولید چې جهنم ته روان دی چې الله ول مال ورکړی دی او د هغې باوجود د هغې زکات نه ادا کوي. الله ول مال ورکړی دی او د هغې باوجود لږه غونته کې ایسه د 40 روپۍ ده، په 1 لاکو کې 2,500 روپۍ دي. دا څه شی دی؟ بیا هم دی د الله حق نه ورکوي. مال ورم الله ورکړی بیا هم دی د الله حق نه ورکوي. او دریم نبی علیه السلام فرمایي وفقیر فخور، غریب متکبره. غریب متکبره، غریب هم دی او تکبر هم کوي. ځکه مالدار تکبر کوي خو زه په خپلو پیسو باندې مست دی که نه؟ مس کېږي. اگر چې د هغه ټکانم جهنم دی چې په مال باندې تکبر کوي. خو د هغه نه بدترین بیا دا ده چې مال ورسره هم نشته او بیا هم تکبر کوي. نو نبی علیه السلام فرمایي وایي دا 3 انسانان مې ولیدل چې دا جهنم ته روان دي. الله تبارک وتعالی دې په اولو 3 کې مونږ راولي، په دې اخرو 3 کې دې مونږ نه راولي الله تبارک وتعالی. نو به هر حال نبی علیه السلام فرمایي چې هغه انسان چې الله ول مال ورکړی دی او د زکات نه ورکوي دا انسان څه دی؟ جهنمی دی، جهنمی. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي من اتاه الله مالا، چاته چې الله تبارک وتعالی مال ورکړی دی فلم یؤدي زکاته او بیا هم د هغې زکات نه ورکوي مثل له یوم القیامه، الله تبارک وتعالی به د ته په دې غاړه کې ورواچوي شجاعا اقرع، داسې مار چې بهادر به وي او په سر باندې به ګنجې وي. د شجاع بعضې معنی کړې هغه مار چې په لکۍ باندې ودرېږي. مونږ چې ورته کوم مار وایو؟ چمچمار ورته وایي که نه؟ چمچمار ورته وایي یا ورته هغه چجې والا مار وایي، داسې نیغ چې ولاړ وي، ده ته شجاع ویلی شي. شجاع هغه مار چې داسې دا سرې نیغ نیولی وي، الله تبارک وتعالی به دا مار ده ته په دې مرۍ کې ور واچوي اقرع او په سر باندې به ګنجې وي. په سر به ګنجې ځکه وي محدثینو لیکلي دي چې د ده په دې سر کې به دومره زهر چې د هغې زهرو د وجې نه د ده په سر به ویښته نه کېږي، داسې زخریله مار به وي. او له زبیبتانې د هغه د سترګو د پاسه به 2 تور ټاکې وي. دا تاسو کتلي که نه؟ مونږ خلک وایي دا 4 سترګې سپی دی. د کم سپي د سترګو د پاسه چې تور داغونه مونږ ته 4 سترګې، نو دا 4 سترګې نه خو داسې سپی ناکاره ډېر زیات دي. د دې مار د دې سترګو د پاسه به 2 داغونه وي، دا اشاره ده د ناکاروالي ته. او نبی علیه السلام فرمایي یطوقه یوم القیامه، الله تبارک وتعالی به د ده په دې سټ کې ور واچوي ثم یاخذ بلحظمتیه، بیا به هغه د ده په دې وښکو کې د خپله خوله ورکوي، ده ته به ټپونه ورکوي او دا مال به ورته وایي انا مالک و انا کنزک، زه خو مار نه یمه، زه خو ستا هغه مال یمه، زه خو ستا هغه خزانه یمه چې په دنیا کې دې جمع کولمه او زکات دې نه ورکو، نن الله تبارک وتعالی مال د مار شکل لا کړی زه په تا باندې مسلط کړی یم چې زه به تا ته دا سزا در کوم تر هغې ورځې پورې تر څو چې قیامت نه دی قایم شوی. په میدان محشر کې به ته دا سزا وي، بیا به په اخر کې فیصله وشي یا به جنت ته ځي یا به جهنم ته ځي. او په میدان محشر کې به خلک په نورو سزاګانو کې مبتلا وي، دی به په دې سزا کې مبتلا چې الله په ده باندې یو ښامار مسلط کړی. الله تبارک وتعالی دې دغې نه مونږ ته پناه راکړي. به هر حال الله مال درکړی دی، د هغې مال زکات ورکول پکار دي. خاص کر زنانه چې دي، زنانه
دوی اکثر د دې سرو باندې ډیر زیات خوشحاليږي زنانه دې ته ډیر خوشحاليږي چې مال لس تولې کاله وکړه مال شل تولې کاله وکړه خو بیا ورته وایي زکات ورکړه نو اخوا بیا په دې باندې سمې نه راځي وایي ما سره پیسې کم دي زه د زکات ته څه نه ورکړم زه ورته وایم دا کالي دي خرڅ کړه زکات یې ورکړه کالي به دې خرڅوي خو زکات یې ورکړه خو خاوند یې ورکړه خو ډېره ښه ده خو نه ورکړي ګناهګاره خو پیته یي نو زنانه کالو ته خوشحاليږي او بیا په زکات باندې سمې نه راځي حالانکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام خواله یو زنانه راله هغې د سرو زرو بنګړي په لاس کړي وو نبی علیه الصلاة والسلام چې د هغې بنګړو ته وکتل وایي ته د دې زکات ورکوي هغې زنانه ورته ویي نه د الله پاک پیغمبر زه خو زکات نه ورکوم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل دا خو تا د اور بنګړي لاسونو ته اچولي دي دا خو د اور د جهنم بنګړي دي چې تا لاسونو ته اچولي چې د دې زکات یې نه ورکوي الله تبارک وتعالى فرمای والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله هغه کسان چې سو سپین دا خزانه کوي خو د الله په لاره کې ورکړه نه کوي زکات نه ورکوي فبشرهم بعذاب الیم الله تبارک وتعالى فرمای په درناک عذاب ورته زیری ورکا په درناک عذاب ورته زیری ورکا زیری ورته څنګه ورکا عذاب خو زیری نه دی دا خو بد خبر دی معنی دا چې څنګه ته د سرو زرو ته خوشحالېږي بیا داسې د الله عذاب ته هم خوشحاله اوسه چې زکات ترې نه ورکوي او الله تبارک وتعالی فرمایي یوم یحمى علیها فی نار جهنم دا سره او سپین به په اور د جهنم کې تودولی کېږي فتکوى بها جباههم په دې تندو به ورته داغ ورکوي وجنوبهم په دې اړخونو به ورته داغونه ورکوي وظهورهم په دې شاګانو به ورته الله تبارک وتعالی داغونه ورکوي او وبه ورته ویلی شي هذا ما کنزتم لانفسکم دا خو هغه سره دي دا هغه سپین دي دا هغې کالو ته خوشحالي دي چې دا مې امیل دی دا مې والی دي دا مې بنګړي دي د دې ته خوشحالي دي دا خو هغه کالي دي چې تا ته زکات نه ورکوو فذوقوا ما کنتم تکنزون اوس د هغې سو سزا وڅکه د هغې خزانو سزا وڅکه کوم چې تا ځان له خزانه کړي وو د هغې سرو د هغې سپینو سزا وڅکه چې کوم تا ځان له خزانه کول او زکات دې نه ورکوو زه هغې زنانو ته هم هغې خویندو میندو ته هم چې د چا سره سره دي د چا سره سپین دي د دې به بیا زکات هم ورکوئ یوازې کول نه دي ورنه دا سره سپین دا به الله تبارک وتعالی په اور د جهنم کې ګرمۍ تاله وکړي بیا داغونه درکوي نو د دې زکات ورکول دا خامخا لازمي پکار دی الله مال را کړی دی سره زر چې دي ونې مې تولي سپین زر 250 نیمې تولي نغدي پیسې چې دي چې د 250 نیمو تولو دغه ته رسي قیمت ته رسي نو زکات په ورکوي په دې زکات باندې مال کمیږي نه په دې زکات باندې مال زیاتیږي او چا چې زکات نه دی ورکړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا جهنمی انسان دی او کم انسان چې زکات ورکړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په دنیا کې زیری ورکړی چې دا جنتی انسان دی لکه حدیث مبارک کې راځي د بنو قزاعه یو سړی راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ودرېده وایي د الله پاک پیغمبره په تا باندې مې ایمان راوړی دی او دا گواهی مې کړې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله پتا مې ایمان راوړی دی د الله پاک پیغمبره دویم دا دی چې زه د مونځ پابندي هم کوم مونځ هم کوم دریم دا دی چې زه د رمضان المبارک روجې هم نیسم او پنځم دا دی چې د رمضان المبارک په شپو کې د الله عبادت هم کوم د رمضان المبارک د ورځې روجې نیسم او د شپې عبادت کوم او دارنګ وآتیت الزکات او زه زکات هم ورکوم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی من مات علی هذا کان من الصدیقین والشهداء وسوک په دې حالت کې مرشو لکه دا کمی خبرې چې تا وکړي چې د الله پاک پیغمبر پتا ایمان راوړی دی د مونځ پابندي کوم زکات ورکوم د رمضان المبارک پر روزې نیسم نبی علیہ السلام فرمایل چې دا کارونه چا کول او دې مړ شو نو دې به حساب په صدیقین او په شهداو کې نو مطلب دا دی چې څوک زکات ورکوي نبی علیہ السلام فرمایي دا څه دی جنتی انسان دی او چا چې زکات نه دی ورکړی نبی علیہ السلام فرمایي ومې لیدو چې جهنم ته روان دی الله ولا مال ورکړی دی او بیا هم زکات نه ورکوي نبی علیہ السلام فرمایي ما ولید دغه انسان چې دا چېرته روان دی جهنم ته روان دی دارنګه بل حدیث مبارک کې راځي یو صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل
دا الله پاک پیغمبره ما ته داسې یو عمل وښیه چې زه کوم الله پې ما جنت ته داخل کړي ما ته زه مختصر اعمال وښیه چې زه کوم چې ما په الله تبارک وتعالی په ما جنت ته داخل کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل تعبد الله لا تشرك به شیئا دا الله بندگی کوا خدای الله سره په بندگی کې څوک شریک مگر زوی خدا کار کوا. دوی مرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فرض منځونه چې دا کوا فرض منځونه ته دې پابندی کو دا مفریدا. درې مرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو وی فرض زکات چې پتا کم دې دا ورکوا زکات ورکوا. او سلورم ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د رمضان المبارک روزي نیسه د رمضان المبارک روزي نیسه. هغه صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوانه چې روانې ده کنه یو خبره وکړه وی والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا ولا انقص منه وی زما دی په هغه ذات باندې قسمی د کوم ذات چې زما روح دغه په قبضه کې دی کمی خبرې چې راته تا وکړې د الله پاک پیغمبره نه به په دې زیادت کوم او نه به په دې کې کمې کوم. او روان شو چې څنګه روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی کو څوک غواړي په دنیا کې چې جنتی انسان وینه منوي دي صحابي ته وګورئ او په دنیا کې د چا دا خواهش وکنه چې ما یو جنتی انسان ولیدې هغه دې صحابي ته وګوري. ګورای صحابي ته سوي وی د الله پاک پیغمبر نه به زیادت کوم نه پکې کمی کوما. نو د شریعت په کارونو کې د ځان نه زیادت هم نشي کولای او د ځان نه کمی هم نشي کولای. زیادت کولم بدعت ته کمی کول په کوم څه دی بدعت ته. نو د شریعت په کارونو کې د ځان نه کمی زیاتې نشي کولای. هغه ورته د الله پاک پیغمبر چې تارا تسوي هم دک شان بزکوما. نبی رسول الله فرمایل ای زما صحابه کرامو وای چې په دنیا کې مونږ جنتی انسان ولیدو نو دا صحابي روان دی وګورئ ورته وګورئ ته دا جنتی انسان دی. هغه ورته څه ویلي وي د الله پاک پیغمبر زه به څه ورکوما زکات څه به ورکوما زکات. نو زکات په معامله کې مو خلک ډېر زیات سوس یو د رمضان المبارک روز هر کار کې چې پیسو له سر راځي بیا سوس یو پار شي کنو هر کار د نه چې پیسو له پکې سر راشي کنه بیا سوس یو منظم خکو روزیم خنیسو نفلونم خکو ذکر اسکارم خکو په زکات ورکول کې سيو سستیو. نو د زکات کې مسله دا ده چې د مال دی دا مال دومره خوږ سیز نه دا پاتې کېدونکی دی او یقین وکړه چې څومره پسې ولګېدې پرې مال پسې کړه دومره به درنه تښتي دومره به درنه تښتي منډه به پسې وای خو په لاس نه راځي یو ورځ ورته شاکه مړه وای ته هسې په لاس نه راځي صحیح ده. نو زه نور د خپل ژوند الله ته ورکوم د الله عبادت ته ورکوم د الله بندګۍ ته ورکوم دا مال به در پسې په خپله بیا شاته را روان شي صحیح ده. نو دا درته نه یم چې مال مه ګټئ مال ګټئ خو د الله حق پکې مه هېروئ مال ګټئ خو د الله حق پکې مه هېروئ چې الله 1,00,000 روپۍ درکړي دي نو 2,500 روپۍ څه دي دا 2,500 دي پکې نه کنه دا 2,500 دي د الله په لاره کې ورکا. نو روزه را روانه ده د هغې دپاره اول تیاری دا دی چې موږ دا قصد وکړو چې زه به نفلي صدقات خو ورکوم خو انشاءالله چې خپل فرض زکات دا به د ټول نه اول ورکوم فرض زکات ورکوم چې د الله په دربار کې زما غاړه خلاص شي کم مسکین دي کم یتیمان دي کم غریبانان دي چې هغې پې ځان له د روژې تیاری وکړي او الله به زما ذمه خلاصه کړي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.